السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول به روغ جوړ اوسئ او د صحت په جامو پټ اوسئ. دا مهال په هندوستان کې تقریبا 3:55 دي. نو دغه د الله سره او د خپل ځان سره رابطه باید ځان سره سړی وساتي. خدا چې د پرون ماښام راهیسې ما خبرونه لیده چې د روسیې هېواد افغانستان په رسمیت پېژندلی دی، نو واقعا په زړه کې ډېر زیات خوشحاله وم او پرون ډېر ستړی وم. نو زه د وخته ویده شوم او تقریبا 3:30 بجې شاوخوا له خوبه راجګ شوم. نو تهجد مې وکړ او الله تعالی ته مې ژړا وکړه او د خوشحالۍ اوښکې مې توی کړې چې د افغانستان هېواد چې په مظلومیت کې په اوسني عصر کې په هغه د ماډرنټي تقریبا پیک سټیجونه دي چې بیا به دا د زوال په لور باندې نړۍ ځي. نو په دغه وخت کې هم د افغانستان او غزې مسلمانان په ډېر مظلومیت کې قرار لري. نو زه ډېر خوشحاله وم په دې باندې، خو ما صبر کوو. د نړیوالو رسنیو ما تعقیبولې چې دا خبر رښتیا دی او که نه. نو د روسیې د بهرنیو وزارت څخه هم دا خبر تایید شوی دی او همدارنګه الجزیره او ځینې نورو نړیوالو رسنیو هم دا خبر تایید کړی. خپله د افغانستان سفارت په روسیه کې دا خبر تایید کړی دی، د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی دی او د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد هم خپله ایکس پاڼه باندې دا خبر لیکلی و، ما ولوست. نو لومړی خو باید دا خبره د ذهن نه وباسو چې ځینې افغانان دا لیکي چې افغانستان په رسمیت پېژندل شوی دی. البته افغانستان ډېر اوږد تاریخ لري، تقریبا د 1919 نه هغه د ازادۍ کوم خپلواکۍ بنیاد چې کېښودل شوی د هغې نه وخت نه افغانستان دنیا په رسمیت پېژني. دا د هېواد دی، د هېواد په توګه به یي. او د دې نه مخکې هم چې موږ خپل د 15,000 یا 15,500 کاله تاریخ دعوه کوو، د هغې نه مخکې هم زموږ جغرافیه شتون لرو په مختلفو ډولونو باندې چې هغه د اصفهان نه تر ډیلي او تر ډېرو سیمو غځېدلې وه او په هغه وخت کې پاکستان وجود هم نه لرلو. نو دا خبره باید د ذهن نه وباسو چې افغانستان په رسمیت پېژندل دی. دا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پېژندلو پروسه ده چې البته تعاملات موجود وو او اوس دغه په رسمي توګه د روسیې هېواد په رسمیت پېژندل شروع کړل. نو زه واقعا دلته یو ذکر کوم، موږ او تاسې پښتانه یو دغه لرو چې دشمن دی خو نر دی. دغه زمونږ دشمن تیر شوی دی، دې سره موږ اوږده جګړه کړې ده، په اخره کې زمونږ هېواد پرېښی دی او د دوی امپراتوري ماته شوې ده. نو کله چې ستا یو غیرتي دشمني، موږ هر وخت وایو چې یو غیرتي دشمني نه، غیرت بیا خپل یو تعریف لري چې په هغې کتابونه لیکل شوي دي. نو روسیه یو غیرتي دشمن دی. واقعا زه دلته په هندوستان کې د ځینې روسانو سره، یوکرانیانو سره، د ډېرو مختلف هېوادونو خلکو سره ګورم، خو روسیان چې دي لکه د افغانانو غوندې دا چې الله تعالی د دین د نعمته محرومه کړي دي، خو باور وکړئ لکه د افغانانو او پښتنو په څېر باندې باهمته، باغیرته او د یوې ژبې خلک یو خبره کوي بیا په هماغې ودرېږي. نو دا چې هغوی افغانستان او د افغانستان باغیور او باهمته باغیرته ملت درک کړی دی او په دې باندې ثبوت ته رسېدلي دي چې دوی خلکو سره ډغره وهل، نو دا د غر سره ډغره ده. نو هغوی په دې پوه شوي دي چې موږ باید دا په رسمیت وپېژنو. دا چې 20 کاله د امریکا سره زموږ په خپل هېواد کې موږ جګړه کړې ده، دا خبره دې هم ځینې افغانان د ذهن نه وباسي چې موږ په امریکا پسې نه وو تللي. دا چې ځینې وړه اشتباهات ځینې افغانان چې هغې ته زه اکثره غولیدلي افغانان وایم او په حقیقي معنا غولیدلي دي، ځکه زموږ هېواد اشغال و، په دې باندې هېڅوک سترګې نشي پټولی چې زموږ هېواد اشغال نه و. که هر هغه څوک وایي چې زموږ هېواد اشغال نه و، دا ډېره یو لویه تاریخي اشتباه ده. او کله چې موږ په دې باندې اقرار وکړو چې زموږ هېواد اشغال و، نو بیا موږ هېڅ د دې حق نه لرو چې په دې بحثونه وکړو چې پلانې نظام څنګه و، وروستانی نظام څنګه و.
البته زه دا خبره زه بار بار کوم چې زه خپلو افغانانو وروڼو ته کله هم د یو جمهوریت او امارت او کمونیست او پلانې او دا نومونه زه هېڅکله زه دا جرأت ځان ته نه ورکوم، ځکه زه د چا د زړه او د مغزو نه هېڅکله نه یم خبر، د هغې د فکر نه یم خبر، او کله کله د الفاظو او د زړه خبرې سره میچینګ نه کوي. نو دا د اسلامي امارت لومړی پېژندنه وه د روسیې لخوا، دا چې د تیر جمهوري نظام پلوی او همدارنګه په هغې کې سلاکار پاتې شوی دی. زما په غالب ګمان نجیب ننګیال صاحب لیکلي چې په کور دننه رسمیت پېژندله مهمه ده. نو زه محترم ننګیال صاحب ته په ډېر احترام باندې دا جواب ورکوم که زما چیرې دغه ویډیو ګوري یا ملګري دغه ویډیو در سره شیر کړي تر څو زمونږ هغه افغانان چې غولیدلي دي یا په خارج کې یا د تیر جمهوري نظام سره کار کړی دی یا د نورو نظامونو سره په تیر کې د ځینې خلکو ورته کمونیستي نظام او پلانې نظام، البته دا د بهرنیو یا ایکسټرنل فاکتورونه و چې ځینې بهرني هیوادونو یا استخباراتو زموږ په هیواد کې کار کول غوښته یا زموږ خاوره ورته مهمه یا خپلې ګټې ورته مهمې وي، هره بهانه چې وه. ځکه زه خپله اوس په هندوستان کې اوسېږم او زه د دې ځای د کلتور عنعناتو قوانینو سره زه باید تطابق وکړم او زه باید تقریبا هغه الله تعالی موږ ته د بېدینۍ نه دغه راکړي موږ وساتي، نور هغه سیولایزیشن مهذبیتونه کلتور ژبه دا طبعا په انسان باندې تاثیر کوي او موږ او تاسو پښتانه په خپلو کې یو متل لرو چې چېرته اوسې په خوی به د هغه اوسي. نو کله هم چې ته د بهرنیو استخباراتو یا د بهرنیو امپراتوریو سره کار کوي د هغې د خویونو عادتونو کلتور ژبې سیاست نه متاثره کېږي، نو دا نوم هېڅکله زه دا جرأت بیا هم ځان ته نه ورکوم چې چاته یو نوم پې کېږدم چې دا پلانی دی. خو دا چې ننګیال صاحب دا خبره کړې چې د کور دننه رسمیت پېژندل مهم دي یا داخلي مشروعیت مهم دی، نو زه ننګیال صاحب ته دا وایم چې 20 کاله په جمهوري نظام کې افغانستان اسلامي جمهوري نظام کې امریکایان خو د افغانانو سره نه جنګېدل، دا خو یو روښان حقیقت دی، هر سړی به پوهېږي. همدارنګه روسان هم د افغانانو سره نه جنګېدل. نو دا چې امریکا مستقیما فوزي یرغل وکړ د پاکستان په مرسته باندې، هغې ورته نظامي هډې ورکړلې او بیا ځینې افغانان چې په پاکستان کې اوسېده، د کرزي صاحب یو کتاب دی چې یو خارجي پې لیکلی په غالب ګمان، دا چې کرزي صاحب دومره لوی شخصیت د جمهوریت تیر شوی د جمهوریت 20 کلن تهداب کرزي صاحب ایښی دی او هغې په دغه کتاب کې ډېرې نادره خبرې کړي دي. دا کتاب ما ټول لوستی دی، کله به یې زه انشاءالله شیر کړم تاسو سره. نو چې کرزی صاحب چې د جمهوریت بنیاد یې ایښی دی او هغه دې نتیجې ته ورسېده د وخت رئیس جمهور، یعنې د هغې الله پورته دی، خو د انسانانو کې په افغانستان کې لومړی شخص هغلی حامد کرزی و الله تعالی دې ورته ډېر عمر ورکړي، انسان د اشتباهاتو سره مل ما پې ډېرې نیوکې کړي دي، ډېر زیات مسایلو کې ورسره به زه اختلاف هم لرم، خو د یو سپین ږیري په توګه د یو رئیس جمهور په توګه زه ورته له زړه ډېر احترام لرم او د هغوی فکر ته ډېر احترام لرم چې اشتباهات یې وکړل او واقعا لوی انسان هغه دی په دنیا کې چې هغه اشتباهات کوي او بیرته خپل اشتباهاتو باندې اعتراف کوي او د هغې نه وروسته د اصلاح کولو کوشش کوي. او دا د یو مؤمن لپاره او د مسلمان لپاره تعریف هم دا دی چې مسلمان به ګناهونه کوي، غلطیانې به کوي او بیا به الله تعالی ته توبه وباسي او بیرته به الله ته رجوع کوي او د ځان اصلاح کوشش به کوي په دنیا کې. نو ننګیال صاحب 20 کاله افغانان د خارجیانو په مقابل کې ودرېده او ځینې افغانان چې غولیدلي وو هغه د امریکایانو په ملاتړ کې د پیسو په مقابل کې یا د قدرت په مقابل کې هر نوع مادي سیس په مقابل کې د امریکایانو په ګټو دپاره په افغانستان کې ودرېدل او د میډیا جنګ و، ټول افواهاتو ببل شیونه هغه ټول په 20 کلن نظام کې دوی مقاومت وکړ د اسلامي امارت یا طالبانو او 20 کاله بعد جمهوریت سقوط وکړ، تقریبا 20 کاله په دغه کې. نو ډېره اوږده مبارزه وه او په د نړۍ په
تقریبا په غالب ګمان 4 هیوادونه خلک یادوي یا شاید زیات و کم. دا او تاسو سره پوره امکاناتو نو تاسو ولې ونه شو کولی چې هغه حکومت چې کرزي صاحب ته دا بخیو ولې ونه شو ساتلی؟ زه په تاسو باندې دا ملامتي هم نه اچوم، انسان اشتباهات لري او کرزي صاحب دا اعتراف په خپلو ویناګانو کې په خپلو لیکنو کې وکړ چې دا زموږ یو ستره اشتباه وه. افغانستان باید د پردو پښو لاندې نه وي او واقعا د هغې سره ستانکزی صاحب مرکه کې هغه مرکه ما په خپله لیدلې ده. زما زړه چې په هغې باندې به زه یو ریویو ورکوم که وخت و انشاءالله زه به د هغې خبرو باندې تفصیلي تحلیل کوم. نو کله چې هغه په خپلو خبرو باندې اعتراف کوي، په خپل غلطۍ باندې اعتراف کوي د یو سپینګري په توګه، د یو رئیس جمهور په توګه، موږ او تاسو خو ډېر عادي، زه خپله په جمهوریت کې یو مامور وم، یو عادي مامور وم او بیا د هغې نه وروسته تقریبا 1 کال 1.5 کال 2 کاله به ما وظیفه کړي او د هغې نه وروسته ما د هندوستان بورسیه واخیستله، ماسټري مې وکړله، اوس دغه د دوکتورا کوو. نو د دې خو دا معنا نه ده چې زه په جمهوریت کې پاتې شوی یم، زه به هر هغه فکر سره مخالف یم چې د افغانستان په ګټه باندې. نو ننګیال صاحب او ټول هغه زما ولیدلي افغانان چې که په هر مادي یا دنیوي امکان دپاره دوی دا کار کوي، نو زه هغوی ته دا لاسونه دغسې نیسم چې تاسې د پردو ګټو دپاره کار مه کوئ. د دې دپاره یې مه کوئ چې افغانان ډېر ځورېدلي دي. واقعا د افغانانو سرې ګریوانونه، د هغې اوښکې، د هغې هغه فریادونه، نو زما په سترګو کې اوښکې راځي دې خبرو ته او زه د زړه نه پرې دردېږم او هر افغان په دې باندې دردېږي. نو د خدای لحاظ وکړئ، د دې خبرو نه نور تېر شي. هر هغه کار چې افغانستان لپاره ګټه کوي او د افغانانو لپاره ګټه کوي، موږ دغه موضوع خپله په افغانانو کې خپله سره حلولی شو، نه دا موضوع موږ ته بل څوک حلولی شي. نو ننګیال صاحب دغه ادعا بیخي غلطه ده چې داخلي مشروعیت نشته. کله چې د افغانستان خلک د خپل نظام په مقابل کې جنگ کوي، نو دا معنا لري چې هغه نظام چې دی په مشروعیت نه لرلو او 50 تر 60% خاوره د طالبانو په لاس کې هغه وخت هم وه او د انصاف او عدل فیصلې به چې کله چا سره ډېر ظلم وشو، نو د عدل دپاره به طالبانو ته خلک تلل، محکمو ته به نه تلل او هغه ظلمونه زه به کله کله په ځینې خبرو باندې د پولیسو یا د ځینې اشخاصو، ځکه ځینې اشخاص و هغه چې په هغې فرعونیت پرې کوو، کومه ادارې ته زه ګوته نه نیسم په دې کې، نو هغه فرعونیتونه ما ته یاد دي چې هغوی به کول. که د سیاسونو خبره یې ونیسي، نو داخلي مشروعیت ډېر د پخوا نه لري. دا چې نړۍ ورسره د مور میلې چلن کوي هغه جدا خبره ده. البته یو خبره زه بله هم دلته باید واضح وکړم، ځینې ډېر دوستان چې ما له نږدې نه پیژني، نو هغه ما نه دا پوښتنه کوي چې ته جمهوریت پلوی یې که اماراتي پلوی؟ نو زه خپل نیت او فکر باید ټولو افغانانو ته واضح ووایم، خپل ملت ته، چې زه د یو امارت پلوی هم نه یم، د جمهوریت پلوی هم نه یم، زه افغان پلوی یم، زه د افغانستان پلوی یم، زه د خپلو ملي افتخاراتو پلوی یم، زه د احمدشاه ابدالي د نظریې پلوی یم او زه خپل ویاړونو باندې ویاړ کوم. نو زه د هر هغه فکر پلوی یم چې هغه د افغانستان د ولس دپاره، د هغې د بهبود دپاره، د هغې د پرمختګ دپاره او د هغې د ژغورلو لپاره کار کوي. زه د هغې پلوی یم او په اوسني وخت کې دا کار 20 کاله یې مبارزه وکړه، د اشغال یې ختم کړ او اوس دا دی لګیا دی. تاسې باور وکړئ په نشت امکاناتو د نړۍ په دې عصر کې په ټکنالوژي او پرمختګونه، اوس خو اے آی باندې خلک خبرې کوي، د آی باندې هم زه به کله یو ویډیو جوړوم. آی دومره ضررناک نه دی لکه خلکو چې دومره په سر راخستی. په دنیا کې ډېر بدلونونه راغلي او انسان الله تعالی چې دی اشرف المخلوقات پیدا کړی هغه به وي او په دې ټولو شیونو به انسان حاکم وي. په دې باندې نه آی حاکمېدلی شي او نه آی دومره خطرناکه ده. نو داخلي مشروعیت شته او زمونږ دپاره اوس په دې وخت کې پکار دی چې زمونږ هیواد یو خپلواکي ترلاسه کړې ده، بې ځایه اتهامونه واردول بدون د ثبوته او خپل ځان په چالاکۍ باندې کامیاب ښودل یا خپل ځان په چالاکۍ باندې داسې ښودل چې یاره موږ په حقه یو، دا
هیڅ دغه نه دی، منطق نه دی. زما په نظر باندې کله چې ته په حق باندې نو د الله تعالی ټول کائنات ستا په کومک کې لګي. که ظاهرا یو څو شیطانان راپاسېږي تا به بدنام کی، ستا نوم به بد کی، ستا به ډېر کوشش د ناکامولو وکړي، خو الله تعالی تا سره یې تا نه ناکاموي. نو زه خپله د هغه فکر پلوی یم چې هغه د افغانستان ولس، ملت او ځورېدلو یتیمانو کونډو سره ولاړ زه د هغه فکر پلوی یم. نو دویم چې دی د ملي بیرغ مسله ده چې دا خبره هم ډیره ضروری ده چې وی کوم دا خبره در سره یاد ساتئ. دا زه آن د ریکارډ کومه ځکه کومه چې ملي بیرغ زمونږ د افتخاراتو نه دی، دې کې هیڅ کوم شک نشته دی. خو کله هم چې څوک د امپراتوریو فکر ولري، امپراتوري جوړولو فکر ولري، نو هغه به خپل فکر عملي کوي. دا خبره در سره یاد ساتئ. اسلامي امارت چې مبارزه کړې ده د هغې هیڅ نوی شعار نه و، یو شعار د دین او دا مبارزې په ډېرو اوږدو زمانونو کې په افغانستان کې ترسره شوي دي. ځکه چې د افغانستان خاوره یا د افغانستان غیور او متدین ملت چې دی د هیڅ کفري نظام په نړۍ چې جوړه شوې ده او افغانستان کې دین رامنځته شوی دی، بیا یې کفري نظام هیڅ قبول کړی نه دی او د هغې په مقابل کې پاسون کړی دی. نو د افغانستان اسلامي امارت چې دوی په همدغه شعایرو لپاره کار کړی چې دین لپاره، او دوی دا بیرغ په کوم فکر باندې وضع کړی دی، یا به دغه بیرغ چې که چیرې دا په نړیوال په روسیې په سفارت باندې ولګېده، نو دا فکر خو در سره وساتئ چې د زمونږ کوم درې رنګه بیرغ دی هغه زمونږ افتخار دی، ویاړم دی. نو خو بیرغونه که چیرې موږ منطقي فکر وکړو، اوس زه مهم یم که زما دا جامې مهم دي، ځکه اوس ما دغه ټي شرټ اچولی دی، نو زه مهم یم که زما دا کالي یا دا جامې مهم دي. البته منطقي لحاظ زه مهم یم، زه خو به کالي هر رقم کالي به زه واچوم، خو زما فکر دلته څه شی دی، آیا زه د خپل هیواد دپاره ګټور انسان یم، زه د خپل هیواد دپاره یو ګټور افغان یم. نو که چیرې زه یم نو بیا زما اصلا زما هغه فیزیکل اپیرنس هیڅ مهم نه دی چې ما ګیره څومره غټه پرېښې ده، ما ویښتان واړه دي که غټ دي، دا هیڅ مهم نه دی. نو ډېرې نورې خبرې راته ذهن ته راځي او نه غواړم دا ویډیو ډېره رانه اوږده شي. نو ملي بیرغ فکر نه کومه که چیرې اسلامي نظام یا اسلامي امارت وجود ولري په افغانستان کې د ملي بیرغ منځته راتګ به ډېر سخت وي، ځکه چې روسیې هېواد کله دا په رسمیت وپېژنده او دوی خپل اسلامي بیرغ په هغې ودرو، نو دا تاسو ومنئ او دا ذهناً دې ته آماده شئ. دا خبره درته ځکه زه کومه چې موږ باید د فیزیکل اپیرنس پسې ونه ګرځو. څوک دغه هېواد جوړوي او څوک زموږ ملي ګټو ته ژمن دي. خپله بیرغ هم زموږ د ملي ګټو څخه دی او ملي افتخاراتو څخه دی، خو دا چې د نظامونو نظام تغییر کړی دی، دلته په نظام داخل کې کوم سیاسي ګوند تغییر نه دی کړی چې بیرغ په ځای پاتې شي، ځکه د جمهوري نظام مخالف اسلامي امارت جنګېدلی و او هغې جنګ کړی و. نو کله چې د یو نظام په مقابل کې بل نظام جنګېږي، نو د هغې اساسي قانون یې لرې کړی دی. تاسو څه فکر کوئ؟ کله چې یو اساسي قانون در سره نه مني، هغه درته وایي چې د اسلام اساسي قانون موږ ګرځوو او په دې په رڼا کې به موږ اساسي قانون جوړوو او په هغې کې به بیا د افرادو، د ملت، د حکومت او د افغانستان دغه وي. او فکر کوم ځینې دغه پې لیکل شوي هم دي، هغه طرزالعملونه او قوانین لیکل شوي دي د هغې لپاره، ځینې به توشیح شوي ځینې نه. خو د بیرغ مسله دلته دغه ده، ځنډنۍ ده او خنډنۍ ده، خو په دې باندې سره مخالفت باید ونه کړو. په دې باندې زمونږ هیواد بیا د بحران سره مخ کېږي. تاسو اوس خپله پوهېږئ چې ځینې خلک په سوشل میډیا باندې لګیا دي، ځینې غولېدلي افغانان چې هغوی د خپل هیواد مخالفت کوي، خپل نظام مخالفت کوي، او دا درد به هغه چاته معلومي چې په هغه په مسافرۍ کې ژوند کوي.
واقعا غواړي چې خپل هیواد ته لاړ شي. زه تقریبا څه کم 15 کاله کېږي په هندوستان کې یم او زما ښه زړه غواړي، زما کله مور مریضوي، په کور کې هم مشکلات دي، نو زړه مې غواړي چې زه هلته ځان ورسوم، د هغوی خدمت ته ځان ورسوم. خو دا چې د هندوستان هیواد ته اجازه درکوي، د هغې خوا نه بیرته نشي راتلی، د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي او د یو دکتورا سکالر په صفت باندې ما ته دا ډېرې ستونزې جوړوي، ځکه زما د تحقیق موضوع هم د افغانستان سره تړلی ده، د سارک هیوادونو کې ده او زه خپله غواړم چې دغه ته یو ربط ورکړم د افغانستان او د هندوستان سره په تجارت کې، په سیاست کې، په اقتصاد کې. نو دا ما ته ډېره ستونزمنه ده چې زه هلته لاړ شم، د هلته د خلکو سره خبرې وکړم، زمینی حقایق وګورم، د هغې په بنیاد بیا زه خپل ریسرچ او یا تحقیق وکړم. نو زما د ټولو افغانانو نه دغه غوښتنه ده او د 1000 زارۍ او د منت په توګه یې تاسو ته کوم، زه ستاسو د یو کشر په صفت، د یو ناپوه او د کم علمه په صفت باندې د افغانستان د یو وګړي، د یو افغان په صفت تاسو ټولو مشرانو ته، که هغه په داخل د افغانستان کې دي، که هغه په خارج د افغانستان کې دي، نو زما د ټولو نه هیله او سوال دا دی او زما دغه منت ومنئ چې نور د افغانستان د ورانولو کوشش وکوئ او هر هغه څوک چې د افغانستان د ورانولو کوشش کوي هغه الله تعالی ذلیله کوي، هغه الله تعالی رسوا کوي، هغه الله تعالی هلاک کوي. تاسې دغه ټول امپراتورۍ چې په افغانستان باندې هغې نظامي یرغل کړی دی، هغه امپراتورۍ ختمې شوي دي، د هغې هغه پخوانی برم، د هغې هغه عزت او شهرت او دبدبه ختمه شوې ده او دا زما پیشبیني هم ده چې امریکا چې کومه امپراتوري اوس جوړه کړې، په نړۍ باندې حاکمیت کوي او په مظلومو خلکو باندې ظلم کوي، نو دا ظلم به د امریکا د دې امپراتورۍ په ختمېدو باندې تمامیږي. او دا ځکه درته وایم چې هغه کونډې یتیمان چې هغې تر شا پریښي دي په افغانستان کې، اول ته ظلمونه کړي، د بمونو مور استعمال کړی دی، نو دغه اوس چې په ایران کې کومه د اسرائیلو سره شخړه روانه وه، په هغې شخړه کې هغې هم په 3 اتومي بټیو باندې برید وکړه او هماغه بمونه چې په توره بوړه کې استعمال کړی وو هغه یې هلته استعمال کړه. نو زما سوال دا دی چې بیا د پردیو اشغالګرو دپاره زمینه مه هواروئ او د خپلو خبرو سره ډېر پام وکئ. هره خبره چې تاسو کوئ په دې باید فکر وکئ چې دا زما د هیواد په ګټه ده او که په تاوان باندې ده. نو زه درته سوال کوم، د هیواد د بربادولو او د خپل خلکو په مقابل کې نور خلک راوستلو هیڅ د معضلې حل نه دی او هیڅکله د حل کېدلی نشي. نو ویډیو رانه تقریبا ډېره اوږده شوه، بخشش دی که حوصله لرئ ویې ګورئ او مانه که په دغه ویډیو کې څه کمی کاستی شوی، زه هم انسان یم، غلطي لرم، زما د اشتباه دپاره خپل نظرونه را سره په کمنټونو کې شریک کړئ او څنګه موږ افغانستان یو خپلواک، پرمختللی، په پښو ولاړ، په ځان بسیا هیواد جوړولی شو، د دې دپاره هم نظرونه را سره په کمنټونو کې شریک کړئ او دغه ویډیو ډېره شیر کړئ. زما دپاره نه چې زه شخصي شهرت او دغه غواړم، د هغې په قصه کې هم نه یم، الله تعالی چې څه لیکلي په تقدیر کې هغه به کېږي، خو دې دپاره شیر کړئ چې د هر افغان غوږونو ته ورسیږي او تر څو خپل هیواد د آبادولو، ژغورلو، په ځان بسیاینې لپاره کار وکړي. والسلام.